ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. محترم و عزت مندو مسلمانان ورونو دا المؤمنين حفصة بنت عمر رضی الله تعالی عنها د خپل سیرت بعض خبرې مونږ بیان کړې وي او د نن خطبه کې هم بعض احوال او واقعات بیانو چې د دې تعلق هم دی د حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بد خپل بیبیانو سره ډیر خیستا او د مینې محبت ژوند تیرولو که چرته د بیبیانو نه به
سهوا یا خطئی وشوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته عفو کوله. دا د هغه اوچت اخلاقو. او کله ناکله به یوې بیبي ته معمولی شان تنبیه او ملامتیا ورکړه، خو زمونږ او ستاسو په شان به هر وخت نه ګورېده ورته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت تم دا ترغیب ورکړی دی چې تاسو هم د خپل اهل سره، د خپل بیبي او د خپل بچو سره حسن سلوک کوئ. قرآن کریم کی الله سبحانه وتعالی فرمائی وعاشروهن بالمعروف. الله وی د خپل بیبیانو سره په خسته طریقه باندې ژوند تیروي. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کچرتا په دې بیبي کې تا ته یو خوی داسې ښکاره شي چې هغه ته بد ګڼي، نو کېدی شي یو خوی ته د خپلې بیبي بد ګڼي او الله رب العالمین تعالی په هغه کې خیر وګرځي. او دا یقیني او واقعي خبره ده. که چېرته ستا په بیبي کې یو خوی داسې موجودي چې بستانۍ خوښ، خو بل طرف ته پکې ډېر ښه خویونه موجودي چې هغه به تا خوشحالوي. ستا دا بیبي به د مانځه پابند دی، د قرآن کریم د تلاوت سره به د دې شوق مینه محبتي، د شپې به د تهجد مانځه ته راپاسي. او الله به د دغه بیبي نه درته داسې اولاد درکي چې به ستا دپاره د سترګو یخوالی وګرځي. نیک عمله دیندار او صالح بچی به ته الله درکي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې عاشروهن بالمعروف په تفسیر کې لیکي طیبوا اقوالکم لهن. و د دې مطلب دا دی چې تاسو د دې خپلو بیبیانو سره نرمې خوږې او مزیدارې خبرې کوئ، ډیره سخته لهجه مه استعمالوئ. وحسنوا افعالکم وهیئاتکم. او دا خپل افعال او خپل هیئات هغوی ته ښایسته کوئ بحسب قدرتکم، څومره چې وستا وس او قدرت او طاقت. او بیا پسې ډېره عجیبه خبره کوي، وایي کما تحب ذلک منها فافعل انت مثله. وایي څنګه چې ته غواړي چې تا سره د ستا ښځه ښایسته خبرې وکړي، سخته لهجه کې د تا سره خبرې ونه کړي، څنګه چې ته خوښې چې ستا ښځه دي پاک ښایسته لباس اغوندي او د صفایي د خیال ساتي، نو وایي دقه رنګ دا زنانم خوښوي. دا زنانم غواړي چې زما خاوند دې صفا سوتری او زما خاوند دې ښایسته نرمه لهجه کې ما سره خبرې کوي. نو دې سره ډېر ښایسته د مینې محبت ژوند تیریږي د ښځې او د خاوند په مابین کې. زمونږ او ستاسو دین چې هغه دین الاسلام دی، ډېر لوی تاکیدات پکې راغلي دي د زنانو سره د حسن سلوک په باره کې. لکه یو د قرآن کریم دغه آیت شو او صحیح حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای پتاسو کې د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل ښځې دپاره غوره د دې خپل بیبي سره د خوشحالۍ ژوند تیری هغه ته تنګ نه او وانا خیرکم لأهلی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه د خپلو بیبیانو دپاره ستاسو نه بیا ډېر غوره انسان یم.
ابن کثیر رحم الله په تفسیر کې لیکلی دي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خپل بیبیانو سره انتهایی خیستا او د خوشحالی ژوند تیرولو. وی د خپل بیبیانو سره چې به کله خبرې کولی نو په خندا پیشانی باندې به خبرې کولی، تندې به ورته نه تریوو، او کله کله به د خپل بیبیانو سره مزاح ټوقې هم کولی. خاص کرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی بیبیانو کې عائشہ رضی الله تعالی عنها چې دا غي سره به منډه هم وخله. دا ټول دلیل له په دی باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو سره ډیر د مینه محبت ژوند تیرولو. او بیا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر شپه و د دې ټولو بیبیانو سره په یو دسترخوان او شریک خوراک کولو. دام د مینې محبت هغه اظهار دی. او وی بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د کېدو نه مخکې چې د کمی بیبي سره به قسم و نمبرواری به وه نو خې ډېرې خبرې اترې به ورسره کولې. دا نه لکه نن سبا چې په چپه خوله باندې وځي او په چپه خوله کور ته راځي. نه د الله د نبي اخلاق هغه ډېر زیات اوچتو. الله دې موږ مسلمانانو کې دغه صفات پیدا کړي. دی وجن الله فرمای لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله رب العالمین قرآن کریم کې دا خبره کړې ده وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول ژوند اسوة حسنه دا ستاسو دپاره ښایسته نمونه ده. خو افسوس که چا دا سټډي کو او چا دا په عمل کې راوستو نو دا الله د نبی ټوله زندگی دا زمونږ او ستاسو دپاره یو نمونه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یفرق مؤمن مؤمنتا. ډیر عجیبه حدیث دی. دا الله نبی فرمائی وی مؤمن سړی دی د مؤمن ښځې سره بغض نه کوي. لا یفرق مؤمن مؤمنتا. د خپلې بیبي سره بغض، حسد، زړه تنګوالی، کینه دا مه ساته. ولی ان کرها منها خلقا رضی منها آخر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وکړه دی بیبي یو خوی داسي چې هغه ستا بدی شي نو رضی منها آخر ستا په دی بیبي کې به بل داسې خوی موجودی چې هغه به ستا خوښ شي. دا خو لازم نه ده چې ټول خو دې په یو زنانه کې بدي. ورسړی دې ځان ته سوچ وکړي چې ما کې څومره بد خویونه موجود دي. نو داسې زنانه چې کوم دا غم د الله مخلوق دی هغې کې مراتلی شي نو په معمولی خبرو باندې کور کې جنگ جګړې جوړول دا نه دي په کار، بلکې د خپلو بیبیانو په نیکیانو باندې نظر اچول په کار دي او د بدیانو نه سترګې پټول په کار دي. ما دا خبره بیانوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ډېر ښایسته ژوند تیرولو. دې باره کې ډېر احادیثو کې واقعات راغلي دي، خو زه به صرف 3 واقعات ذکر کوم او د دې 3 وانو تعلق به د حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها سره. دا ځکه چې موږ سیرت د دې بیانو نو هغه واقعات به بیانو چې د کم واقعي تعلقي د حفصه رضی الله تعالی عنها سره. طبقات الکبرى ابن سعد دا واقعه را نقل کړي د په سند سره. و یوزل حفصه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبی صفیه رضی الله تعالی عنها ته پیغور ورکو. ما درته 13 جمعه کې ویلي چې څنګه عمر رضی الله تعالی عنه په طبیعت کې سختی و نو داسې دا لورم د طبیعت نه سخته وه. 13 جمعه کې موږ حدیث د ابو داود هم پیش کړو
چې عائشه رضی الله تعالی عنها وی د حفصه په باره کې چې دا د پلار لور وه، یعنی په طبیعت کې لکه د عمر لږه سخته وه. نو صفیه رضی الله تعالی عنها ته پیغور دا ورکو، هغې ته یې ویلې چې ستا تعلق د یهودو قبیلې سره دی او ته د یهودو په اولاد کې او د دې زنانو په مابین کې فطرتي طور دا سیلیم پکې پرته یو، دا خبرې راځي خپل منځ کې. اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې ډېرې زیاتې اوچتې اخلاقو والا وي، خو فطرتي طور داسې کیږي. نو چې دا خبره ورته وکړه نو هغه سخته په جړا شو، خفه شوه، جړلي. په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی چې وی قتل صفیه رضی الله تعالی عنها جاړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی څه چل شوی دی، ولې جاړي، چا در سره جګړه کړي، څه وجه ده؟ هغې ورته وی د الله رسوله حفصې ما ته پیغور راکو او ما ته ویلي چې زه د قریشو د خاندان نه یم او زما پلار عمر ابن خطاب دی او ته د یهودو نه یې. د الله نبی څومره ښایسته جواب ورته ورکوي، دومره ښایسته جواب یې ورکړی دی چې د دواړو په مابین کې ورسره اصلاح راغلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی صفیه تا ته څه پته ده؟ ستا تعلق د درې انبیا علیہ الصلوۃ والسلام سره دی او هغه صرف زما سره تعلق دی او زما ښځه ده، زه یو نبی ما. ورته یو فرمایل ویلي په یهودو کې چې کوم نبی راغلی هارون علیہ الصلوۃ والسلام، ویلي صفیه ته د هارون لوري. دویم نبی دی د هارون علیہ السلام ورور موسی علیہ السلام، هغه ستا تره کیږي. او دریم زما په نکاح کې او زم نبی مو زه د خاوند یم. نو ویل که بیا تا ته پیغور درکړه ته به ورته دقه شان خبره وکړي چې ستا تعلق د یو نبی سره دی، زما تعلق د درې نبیانو سره جوړیږي، ته څنګه په ما باندې فخر کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله تعالی عنها ته ویلي اتق الله، تقوا اختیار کا، د الله نه ویرېږه، داسې خبره بیا مه کوه. څومره په ښایسته طریقه باندې د بیبیانو په مابین کې به جوړښت راوسته، څومره خوږې او ښایسته خبرې به ورته کولې. دویمه واقعه حدیثو کې راغلې ده، مستدرک حاکم روایت تے قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا طلاق ورکڑے خود دیتا اصل کی وی طلاق رجعی، دا یو طلاقی دینا پس خاون تا اختیاری رجوع کولی شي. نو فدخل علیها خالاها قدامه و عثمان، نو دا حفصه رضی الله تعالی عنها کور کې و دوه ماماګانې رااله چې د یو نوم قدامه و د بل نوم عثمانو. دا جلیل القدر صحابي دی عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنه، دی ماماو. وی چې کله راغی دا دواړه ماماګان ورکه راغلل چې حفصه رضی الله تعالی عنها ولیدل نو جړا شوه، دا زړه نری شو، سخت وجړل. ګوره په داسې حالت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دې بیبي څومره مینه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی د ماماګانو ته نه بیانوي چې ما له خو طلاق را کړی، ورته وی والله ما طلقنی، اے ماماګانو قسم په الله ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلاق د لګي د وجه نه دی را کړی چې ګینه موږ له روټۍ نشي را کولی یا موږ نه هر یو موږ ته روټۍ طلب کړي، د دې د وجه نه دی را کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه وه. په داسې وخت کې د الله د نبی اوچت اوچت صفات ورته بیانوي، غیبت نه کوي. نو دا ماماګان ورکره ناسو. په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی،
نو چې راغې نو حفصه رضی الله تعالی عنها د خپل صادر لوپټه سمه کړه کېناسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ډیر د خوشحالۍ زیری ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی قال لي جبريل راجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه. ورته وی حفصه مال جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ما ته وی چې رب العالمین را لېګلم چې راجع حفصه دی حفصه لګوره طلاق ورنکی رجوع ورته وکا فانها صوامه قوامه. دا خو ستا دسی بیبی دا چې دا ډیر زیاتی روجی نیسی. صوامه وی چې ډیر زیاتی روجی نیونکی زنانه او قوامه دویم صفت بګی دا دی چې ډیر زیات قیام او د الله بندگی او عبادت کوي. او وانها زوجتك في الجنه او په جنت کې بم داستا بیبي. اسی په دې باندې با دا حفصه رضی الله تعالی عنها څومره خوشاله شوي او د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بیبیانو څومره اوچت مقام دی. د دې نه اندازه لګي چې د بر اسمان نه جبريل علیه السلام راځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ګوره طلاق ولا ورنکی او رجوع ورته وکا او دا ډیره روجه نیونکي ښځه ده او دا ډیره عبادت گزاره ده او په جنت کې به هم دا ستا بیبي دی نه بل اوچت مقام څه کیدی شي. او په حلیة الاولیاء کې یو بل روایت را نقل کړی دی هغې کښې راځي عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی فبلغ ذلك عمر. کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر ورسید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لور له طلاق ورکړي دا خبره په پلار ډیره سخته لګي چې یو پلار یو مور ته دا خبر راشي چې ستا لور چې په پلانکي باندې واده ده هغه طلاق کړه ډیره سخته پریوزي او دا درد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسیدلم دی د یو ظالم د لاسه د یو ظالم د لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا دردم رسیدلی. نو فبلع ذلك عمر. کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر را ورسید چا به ورته ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لور له طلاق ورکړي نو فوضع التراب على رأسه. وی عمر رضی الله تعالی عنہ دا خاور راغستی او په دې سر ځان ته بادولی د ډېر خفګان د وجه خاورې به راغستلی او په دې سر کې به ځان ته اچولی د ډېر خفګان د وجې نه او فرمایل به چې زما لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقد کې پاتې نشوه دا هغه په نکاح کې پاتې نشوه نو ما یعبأ الله بعمر بعد هذا نو الله به د دې نه پس د عمر څه پروا وساتي. اسې دې الفاظو نه د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عاجزي ښکاره کېږي چې څومره عاجز انسان و څومره اوچت انسان او عاجزي پکې څومره ډېره وه او د دې نه معلومیږي چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره څومره مینه محبت د عمر رضی الله تعالی عنہ ځکه دومره خفګان ښکاره کوي او ځکه وایي چې ما یعبأ الله بعمر بعد هذا چې زما لور طلاقه شوه نو الله به د عمر بیا څه پروا وساتي. او بیا بل روایت کې داسې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې جبریل ما ته راغی او ما ته ویل ان الله تعالی یأمرک ان تراجع حفصه رحمة لعمر. و جبریل لا ته ویل چې یا رسول الله زه الله رب العالمین را لېږلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ووایه چې حفصې ته رجوع وکړه رحمة لعمر د عمر د خوشحالولو د وجې نه د عمر
باندې د رحم کولو د وجه نه ګورې حفصې له مزید طلاق ورنه کې حفصې ته رجوع وکړه. دی وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې طلاق چاته نه دی واقع شوی او دا ټولې به په جنت کې هم د هغه بیبیانې لکه مخکې چې د سوده رضی الله تعالی عنها سیرت مونږ بیانو نو هغې ورته ویلي چې یا رسول الله زه بوډۍ ما زه خپل نمبر عایشې ته ورکوم وګوره طلاق راله رانه کي زما دا لوی ارمان دی چې په ورځ د قیامت زه د امهات المؤمنین په صف کې راپاسم. نو دا ټولې د دې امت میندې دي. درېیمه واقعه دا ده چې دا بخاري مسلم کې راغلی ده او د دې سورة التحریم په شان نزول کې دا واقعه مفسرین ذکر کوي. بخاری مسلم روایت دی دې کې نور شان نزول هم دي خو صحیح او قوي شان نزول هم دا دی کوم چې بخاری مسلم را نقل کړي. دا واقعه چې کله پیښیږي په دې وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام 9 بیبیانې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر بیبي دپاره جدا جدا نمبرواری مقرر کړې وه. دې ته قسم وایي په عربۍ کې. اگر چې په صلح احزاب نه ثابت دي چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا نمبرواری څه فرض لازم نه وه او په امت باندې ضروری ده چې د چا 2 ښځې 3 ښځې 4 ښځې نو دا به پکې ډېر د عدل او د انصاف نه بې کار اخلي. خو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر زیات خیال ساتلو د دې خبرو. نو یو ځل د مازیګر ټیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بیبي کره راغلې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها. نو چې راغلی نو هغې ورته وی یا رسول الله نن در باندې زه ګبین شهد در باندې څکم نو خامخا چې شهد جوړې په دې لږ وخت لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې کره لږ ایثار شو شهد یې وله جوړ کو هغه یې وڅکو. کله چې دا نورې بیبیانې خبرې شوې ما درته وی چې فطري طور د انسان په طبیعت کې دا سیلي خو پرتی دا بنتوب خویي. نو عایشې او حفصې رضی الله تعالی عنهما محدثینو لیکلي و اصل کې دا یوه ډله وه. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا بله ډله وه. نو عایشې او حفصې رضی الله تعالی عنهما دې دواړو دا صلاح وکړه چې داسې چل به وکړو چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام به موږ په څه طریقه دغه ځای نه رامنه کړو چې مازدیګر کې ډېر وخت هلته نه تېروي. نو ویلې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی حفصې عایشې ته وی که ستا خواله رالی ته به ورته وي چې یا رسول الله ستا د خولې نه خو د مغافیر بی راخیږي آیا تا مغافیر خوړلي؟ هغې دې بلې ته ویلې که ستا خواله اول لالی ته به ورته داسې خبره وکړي. خپلو کې دا فیصله وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راغی نو د حفصې کره راغی. حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها کا نو ورته یا رسول الله تا مغافیر خوړلي د مغافیرو خولې دې بی دې د خولې نه راځي او نبی علیه الصلاۃ والسلام خو به بوی ډېر بدم ګڼو. مغافیر دا اصل کې په هغه وخت کې یو بوټی او په عربۍ کې ورته عرفت به وي. عرفت د هغې په دې ګل باندې چې به دا توره مچۍ کېناسته رس به یې تراخ کو نو د هغې نه به بیا شهد جوړېدل. نو ضرور چې په شاتو کې به بیا د دې هغه بی راته. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حفصې رضی الله تعالی عنها دا خبره وکړه چې مغافیر دې خوړلي خولې نه دې بی د مغافیرو راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ما خو شهد خوړلي مغافیر خو ما نه دي خوړلي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکړو چې قسم دی چې آینده د پاره به زه هیڅکله شهد نسکم.
حلال شیزی په ځان باندې حرام کو. وسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفصې ته وی چې ګوره حفصې دا خبره به راز ساتي، دا قسم خو ما وکړو دا به زه نسکم، خو ګوره ته به اوټکې نه نورو ته. خو فطرتي طور دا زنانه چې کوم دي دوی راز نشي ټینګولی، نارینه لخی خو زنانه وله ساتل ډېر ګران دي. نو دا لاړه و عایشې رضی الله تعالی عنها ته وي چې ما او تا خو خپل چل کې کامیاب شو، هم ګټله دواړو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو قسم وکړو، نو بچې قسم یې وکړو خو اوس به هلته نه ورځي که نه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ځکه وي چې راز کې وساته چې دی بل جانب ته جګړه جوړه نشي، ځکه چې ما داسې قسم وکړو زینب بنت جحش خبره شو خو به خفه شي بیا که نه، ځکه چې دا شهد به ول هغې جوړول. اوس د الله نبي خو څه غیبدان دی نو چې هغه ته پته ولګي چې زما دی بیبي دی بلې ته راز ښکاره کړی. لیکن د بر اسمانونو کې یو رب دی هغه ته خو پته لګي که نه. نو الله رب العالمین دی سورة التحریم آیاتونه نازل کړل، دا اولنی آیاتونه چې پیغمبره راز د ښکاره شو خور شو. حفصې هو عایشې ته خبره کړې ده، بیبیانو کې خو د خبره مشهوره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله تعالی عنها که راغی، نو دغه آیاتونو کې راځي چې عرف بعضه و اعرض عن بعض. حفصه رضی الله تعالی عنها ته لږه شان ملامتیا ورکړه، عرف بعضه و اعرض عن بعض، او د نور ملامتیا نه بالکل مخ واړو، څه ډېر باس مباحثه ورسره ونه کړه، ډېره زورنې ورته ورنه کړه. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاقو چې هغه به داسې کول. او زمونږ پښتانه په هره خبره کې نکته چینی راوباسي، په هره خبره کې ښځې ته ګورېږي، ځان نه ګورندک جوړ کړی. ټیک ده په بعضو خبرو باندې به ښځو ته غوسه کېږي، داسې به هم نه پرېږدي. صحیح حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علق الصوت حيث يراه اهل البيت فانه لهم ادب. که په دې چا عمل نه کړي نو نه په وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام يعلق الصوت حيث يراه، و یو چابک به وګوري او کور کې به داسې ځوړن را ځوړن کی، یو کونټۍ پیدا کا یا یو چابک وګوره او کور کې ځوړن کا، خو چې دا زنانۍ اینی او ستا دا بچي پټې مګ ده. فانه لهم ادب، الله نبی و دې سره به دې په کور کې ادب راځي، ځکه چې دا ماشومان ورته ګوري ام یریږي به چې دا خو یې موږ له ساتلی دی، او چې دا ښځه دې ورته ګوري نو بیا به د باندې نیغې نیغې سترګې نه راوباسي، نو په ادب کې به بیا ژوند تېرېږي. خو داسې به هم سړی نه کوي چې معمولی خبره باندې جنگ جګړې او ګورېږي. نو الله رب العالمین د سورة التحریم ابتدائی آیاتونه نازل کړل چې یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، اے نبی ولی حرامې هغه څه چې حلال کړي دي الله تعالی تعالی. مفسرینو ذکر کړي دي وی الله خپل نبی ته تنبیه نه ده ورکړي، وی لما معنا دا ده دې ته د شفقت کلمات وی لکه دوه دوستان چې یو بل ته لګي چې ولی ځان په تکلیف کې چې او حلال شیز په ځان باندې حرامې مه کوه داسې کار. خو دې نه معلومه شوه چې د دې ښځې سره به ډېر مینه محبت کې، خو دومره مینه محبت به ورسره نه کې چې د ښځې د وجې او خاون په ځان باندې حلال شیز استه حرام کی. د ښځې د وجې به خاون حلال شیز دا په ځان باندې نه حراموي. بیا الله رب العالمین دی دویم آیت کې قانون شرعی دا نازل کو چې که چېرته یو سړي ځان باندې حلال سیز حرام کو. یو کس ووایي چې زه به روټۍ نه خورم، زه به غوښه نه خورم، شهد به نه څکم، لکه اکثر دا صوفیا حضرات دا کارونه ډېر کوي او خوراکونه به ډېر نه کې، وایي دا د بزرګۍ خلاف دي.
نه چې کوم شیز حلالي او په حلاله دې ګټلې ښه پریمانه خورا دا هېڅ د بزرګۍ خلاف نه دي دین د یو شیز اجازت درکړی هغه به بیا سړی خوري نو بیا الله رب العزت دغې باره کې قانون دا نازل کړ که یو سړي چېرته داسې وکړو حلال سیزې په ځان حرام کړ یا یې حلاله ښځه په ځان حرامه کړه نو په ده باندې به بیا کفاره د قسم لازمیږي نو کفاره د قسم بیا دا ده چې هغه سورة المائده کې ذکر ده چې قسم دې وکړو نو قسم کفاره دا ده چې اول 10 مسکینانو ته خوراک ورکول دي من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم د خپل وس مطابق یا جامې دي یا غلام آزادول دي او که په دې قادر نه وي نو فمن لم یجد فصیام 3 ایام بیا 3 ورځې پرله پسې روجې نیول دي دا کفاره د قسم ده حفصه رضی الله تعالی عنها د هجری 45 کالو د شعبان میاشت وه او صحیح قول پکې دا دی چې د 63 کالو د 63 کالو په عمر باندې دا وفات شوی ده په مدینه کې د معاویه رضی الله تعالی عنه دور او هغه وخت کې چې د مدینې کم گورنر مروان هغه ور باندې جنازه وکړه به څه وخته پورې د دې کټله اوږه هم ورکړې ده وړې ده بیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه قبر پورې جنازې کټ وړې او بیا قبر تخپل رور عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه او دا هغه 4 زامنو عاصم سالم عبدالله او حمزه رحمت الله علی هغوی بیا قبر تخکته کړه الله دې د ټولو صحابه کرامو سره زمونږ په زړونو کې حقیقي مینه محبت پیدا کړي او دا کم خلک چې د صحابه سره بغض او حسد لري الله دې تباه او هلاک کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين